سلامونه او احترامات قدرمنو، یو ځل بیا په خوږه پسته ګلورینه په ډېره مینه او مینه شانګله کې و دا مهال. د مینې نه مې مطلب دا چې سافټ، چونکې د دې خلک هم سافټ دي، د دې خاوره هم سافټ ده، د دې نه زیږېدلي او ټوکېدلي ذهنونه هم سافټ دي. دلته وو او د دې مستۍ نه د خوشحالۍ نه ای های یو څو ټپے راته رایادېږي. عبدالرشید چترالی میرے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہے اس ویڈیو میں. عبدالرشید چترالی آیا ہے شندور سے اور بار بار میں بتا رہا ہوں کہ یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ شانگلہ شندور سے بھی خوبصورت ہے. نو زما جنت وطنه یو څو ټپې دې ستا په نوم ډالۍ وي. او زما جنت جنت وطنه ما غریبی ستا په کوڅو کې نه پرېږدي نه. اجے چترالی صاحب او اے د وطن د سر دستاره وشان لپاره ښایستونه دې ستایمه او وطن د مور پلاره خوږ دی جانا نه درې واړه پرېږدم تاله درځمه زما باغچې باغچې وطنه ستا د باغچونه د بارودو بوی راځي نه. چترالی آپ بتائیے یار، میں تو بہت خوش ہوں، میری روح جو ہے نا وہ مست ہے. آپ بتائیے کیا فیلنگز ہے آپ کا یار؟ بہت انتہائی انجوائے کیا ہم نے شانگلہ کا، اور شانگلہ نے اپنی خوبصورتی کا چادر بچھایا ہوا ہے. واہ 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 واہ. دل کہہ رہا ہے دل چاہتا ہے کہ میں اسی پہ ہی رہوں گا، لیکن کیا کروں پڑے گا. تو ہم کچھ انتظام کریں گے آپ کے لیے یار، کچھ 2-3-4 گز زمین تو آپ کو ہم دے سکتے ہیں. دل کی گہرائیوں سے میں لینے کو تیار. ہائے ہائے 2 گز صحیح، مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. راحت اندوری صاحب کا شعر ہے. نو شانګله پاره الله تعالی دې هم دغسې ښایسته لره. قدرمنو په یوه خبره باندې ډېر کلک ټینګار او ډېر پوخ کار پکار دی چې باید هر پښتون د خپلې برخې کار اوس د خپل پښتونخوا وطن دپاره وکړي. دا که زما وزیرستان دی، دا که زما سوات دی، دا که زما شانګله ده. سوات باجوڑ وزیرستان زما دے، بیانیہ زما بیان زما دے. اور چترالی ایک دفعہ پھر اس خوش پر امن اور پیارے ماحول میں آپ کے لیے ایک کوشش کر رہا ہوں. استانا تو بگارما بلہا تو بے میں ماتے کڑے. راشدہ داری تا تم ڈالے ہوئی. استانا تو بگارما بلہا توبې مې ماتې کړې. یو خندا دې وکړه، یو خندا دې وکړه او اتیا توبې مې ماتې کړې. ستا نه توبه ګارما بلہا توبے میں مات کڑے. آپ کچھ واہ 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 داد دیجیے نا یار، اگرچہ آپ نہیں سمجھ رہے لیکن کچھ تو بولیے خدا کے لیے. قدرمنو یقینا چې دغه خوشحالۍ نه که سرونه هم پرېوتې را پرېوتې او زه دومره څه استاذ هم نه یم، سرونه به پرېوځي، خو خوشحالۍ مو تاسو سره شریکولې. یو ځل بیا چې موږ ویو چې په دغه چاپېرچل کې د امن وي، دلته د خوشحالي وي، او اوس د پښتانه باید نور د جنگ د کاروبار نه وځي. وایي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي. باداره دغه جنگ د وطن آخري جنگ شي. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.